السلام علیکم ملګرو د افغانستان انډر 19 ورلد کپ کې ډېر یو خطرناک میچ شو، ډېر زیات یو ګرم میچ شو. د میچ مکمل سکور کارت څه شوی کوم میچ د نیوزیلند ټیم سره افغانستان دویم میچ و. قسمت ته وګورو ته قسمت تاسو د افغانستان شری کوم چې افغانستان څنګه د میچ کوم طرف ته بولې او کوم طرف ته لاړو، څنګه چل وشو څنګه ونه شو. زه خو بالکل د میچ کتلو ته حق ایران او افغانستان د قسمت ته وګوره چې افغانستان سره قسمت بالکل وفا نه کوي. ګرم میچ شوی، ډېر یو زبردست لوب افغانستان ټیم کړی ده، بالکل په بیټینګ کې ناکامه کارکردګي کړې ده، خو په بالینګ کې افغانستان ډېر یک نمبر ډېر اول نمبر کارکردګي کړې ده. خو د افغانستان سره چې کوم مین پلیران دي یو قسم ذمہواري نه اخلي. ون ډے میچ دی په دې کې افغانستان کوم چې مین پلیران دي 15 شپږ هغه بالکل ذمہواري نه اخلي. یو پارټنرشپ دوی کې غټ نه لیول کیږي. ټول بیټسمنان ډېر کم سکور کوي، خو نن چې افغانستان بدرانو کم بالینګ کړی دی والله چې حد کړی دی، ریکارډ به جوړ کړی وي. بدون سکور کې افغانستان ټیم نن نیوزیلند ټیم ور کړی وي، نو افغانستان ټیم به یو ریکارډ جوړ کړی وي، خو ریکارډ ته ونیسي او دغه ریکارډ ته خراب شو. راځو دغه میچ مکمل سکور کارت د شری کوم مکمل دغه ریزلټ د شری کوم. افغانستان ټول ټیم نن په یو نوي سکور باندې شوی دی. 21 اوور افغانستان لوبول دي، پوره 9 اوور د افغانستان نه پاتې شوی دي. افغانستان 21 اوور کې ټول ټیم اوټ شوی دی. ساحل صاحب پکې د نبی دوی چې کوم دی ساحل صاحب هغه پکې 4 سکور کړی دي، جمشید زرزان پکې 2 کړی دي، خالد تنیوال پکې 2 سکور کړی دي، سہیل خان زرمتی هغه پکې 8 سکور کړی دي، نومان شاه چې کوم وکټ کیپر دی یو بهترین بیټسمن دی، دا پرفارم نه کوي، یو سکور کړی دی. رحیم الله زرمتی پکې 0 سکور کړی دی. ناصر خان کوم چې کپټن دی لیفټ ارم ابریک بولینګ هم کوي، د پکې یو سکور کړی دی. عرب ګل پکې 10 کړی دي، اذان فر پکې 9 کړی دي، خالد احمد 3 سکور کړی دي، بشیر احمد د اخر بادلان د 6 سکور کړی دي. افغانستان سره تقریبا چې 6 و بیټسمنان دي خو دې سکور نه کوي. دغه وجه چې افغانستان نن یو سل د سکور پورې کړی، افغانستان ټیم دغه میچ ګټلې وي. خو راځو نیوزیلند بیټینګ سایډ ته هغه 2 نوي وکړل، 9 لوبغاړي سوزلو په یو وکټ سره اخري وکټ پاتې و چې افغانستان د میچ وګټو. په یو وکټ سره نیوزیلند ټیم دغه میچ وګټو. 30 اورونه نیوزیلند ټیم وولیو. افغانستان بولینګ ته قرار شو، بهترین بولینګ کړی نن، دومره خسته بالینګ دی بادرانو کړی. بشیر احمد فاست بولر دی، 2 اوور کړی، 6 سکور ورکړی دي، 2 وکټ یې غستې دي. اذان فرنن بیټر بهترین بالینګ کړی دی. دا سپینر بولر دی، 10 اوور کې 9 سکور ورکړی دي، 3 غټي وکټ او مهمه وکټ د افغانستان د ټیم لپاره غستې. خالد احمد 2 وکټ یې غستې دي، په 14 سکور ورکړی 100 اوور کې. عرب ګل په 2 کې 2 سکور کړی، 2 وکټ د مغستې دي. ناصر خان بیټر به بالینګ کړی، په 100.2 اوور کې 10 ورکړی دي، یو وکټ یې غستې. خو د افغانستان په قسمت کې دغه میچ نو د سمو چې افغانستان دغه بدلان دی هغه خپل مهنت کړی، هغه خپل کوشش کړی، خو بیټینګ افلام شوی و. د افغانستان بیټینګ نو چې لکشن خاص سکور وکړي، د افغانستان ټیم په 130 باندې په 130 سکور چوکي مخالف ټیم اوټ کولای شي. افغانستان بالینګ مضبوط دی. نو دغه نهنی میچ حال چې تاسو ته مشرک کوم فرفام په شو کړی د بازارانو. د ویډیو کتل ډیره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې افغانستان دغه فرفام د خلک خبر شي چې افغانستان سره کوم پلیران لوبولي دي، سره کوم پلیران افغانستان کرکټ بول ته بولی دي چې ون ډے پکې یو پلیر هم نشته، ټول د T20 پلیران دي پکې او راځي او سکسونه وي او غلط بل باندې ځان اوټ کوي. د ویډیو کتل ډیره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ دغه کلاړې معلوم شي چې راځه هم کلاړې غستې څو بیکاره ټیم افغانستان کرکټ بورډ دغه انډر 19 ورلد کپ لپاره بولي دي. د ویډیو کتل ډیره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره. زموږ دغه پیج کې لږه مسله راغله، یو ویډیو ریکارډ کړی و، هغه ویډیو باندې موږ ته سبسکرایب راکړل شوی دی، نو دغه ویډیو سره لایک هم کوئ او شیر هم کوئ، مخکې یو کمنټ هم پرې وکړئ چې دغه پیج کې دغه مسله ده چې دغه ستاسو په ویډیوګانو لایک کول او کمنټ کول او شیر کول سره حل کېږي. د الله په امان.